سلامونه. په افغانستان کې د بیان ازادي زندۍ شوې ده. د رسنیو فعالیت، البته بېپري فعالیت، په ټپه ولاړ ده. مخاطبین کره اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. د اطلاعاتو او معلوماتو مسیر منحرفه شوی ده. په دې یو کال کې سره له دې چې په افغانستان کې ګڼې رسنۍ له فعالیته وغورځېدلې، ګڼ خبریالانو خپل کاري چاپېریال له لاسه ورکړ او کار یې له لاسه ورکړ. خو خوشبختانه په جلاوطنۍ کې ځوانو خبریالانو د ځینو نویو رسنیو د بنسټ ډبره کېښودله، فعالیت یې پیل کړ. دا کار مبارک ده. د هغې له جملې نه یوه رسنۍ هم توازن ده. توازن هم له نن یو کال مخکې خپل کاري مزل پیل کړ او دا د یو کال یې پوره سو. یو کال مزل، نه ستړی کېدونکی مزل. د توازن د رسنۍ رهبرۍ ته، د دوی کارکوونکو ته او ټولو مخاطبینو ته مبارک شه. سره له دې چې په جلاوطنۍ کې کار ستونزمن وي، خو د توازن کارکوونکو او رهبري وتوانېدله چې د ستونزو سره سره ځان ټاکلي هدف ته ورسوي. لکه څنګه چې له نامه نه پیدا د توازن خپل ټول هدف او خپل ماموریت د خبر رسونې تر څنګ توازن ته هم وقف کړی ده. توازن په معنا د عدالت، د خبرونو د اطراف یا د خبر د شریکانو ترمنځ عدالت رعایتول دي. سره له دې چې ځینې خلک یا ځینې رسنیوال متاسفانه له توازن نه یو ډول متفاوت برداشت لري. هغوی فکر کوي چې توازن په یو خبر کې دا ده چې د ګڼو خواو نظریات راواخله. ښایي ګڼې خواوې له معلوماتو ته لاسرسی ونه لري. هغوی به خپلې تبصرې شریکوي. یوه قاعده ده په ژورنالیزم کې چې وایي یو نفر درته راغی ویلې چې اسمان شین ده، بل درته راغی چې اسمان د اوس وریځ و او واوره ورېدله. ضرور نه ده چې ته دا مسله دواړه په خبر کې راولې او قناعت پې باندې وکړې. ته مکلف یې چې یو وارې له ورسۍ نه سر بیرون کې چې حقیقت څه ده. د دواړو نظریات به دې هم راخیستي وي او آډینس یا مخاطب ته به دې کره او دقیق معلومات هم رسولي. بنان په دې یو کال کې د توازن کارکوونکي په دې بریالي سوي دي چې په نسبي ډول باندې د خبر د شریکانو ترمنځ د عدالت توازن هم رامنځته کړي، چې دا تر هر څه لا متبرک کار ده. امیدوار یم چې دا مزل لا اوږد سي، لا ګړندی سي او د پوښښ جغرافیه یې هم وسیع سي او د اطلاع رسونې جغرافیه یې هم وسیع سي. امیدوار یم چې کال دا وخت د توازن بله کلیزه په ډېرو شاندارو مراسمو سره ولمانځو.